د اسلامي امارت واکمنۍ تازه د افغانستان د پخواني ولسمشر پر لور هم بندیز ولګاوه. په یو ټاټوبي کې چې د لوستو خوب د سیاست تر سوري لاندې راګیر شوی، هلته د کتاب پاڼې هم د تقدیر د فرمانونو تابع ګرځي. ځینې نومونه که د واکمنۍ له کورنۍ څخه هم وي، اوس له هماغه برخلیک سره مخ دي چې عامې افغان نجونې ورسره مخ دي. دا خبر د یوې نامتو کورنۍ له کور څخه راوتلی، خو خفګانې له زرګونو کورنیو سره ګډ دی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان پخواني ولسمشر مشره لور ملالۍ کرزۍ څو ورځې وړاندې له افغان ترک نړیوال ښوونځي څخه فارغه شوه، خو اوس د نورو افغان نجونو په څیر د ملا هیبت الله تر فرمان لاندې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته له تګه محرومه ده. د افغانستان انټرنیشنل خبریال د حمید کرزي له نږدې کسانو سره خبرې کړي او د هغه د کورنۍ او اولادونو په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي. ښاغلی کرزی یو زوی لري، میرویس کرزی، او 3 لوڼې لري چې مشره یې ملالۍ کرزی، دویمه یې نازو کرزی او دریمه یې درخانۍ کرزی نومیږي. د نوموړي دویمه لور نازو کرزی په 5م ټولګي کې زده کړې کوي او دریمه لور یې درخانۍ کرزی په 2م ټولګي کې. د هغه اولادونه په کابل کې په افغان ترک نړیوال ښوونځي کې زده کړې کوي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې ملالۍ کرزی له 8مه فارغه شوه او په 4 ژبو پښتو، فارسي، انګلیسي او ترکي روانې خبرې کوي. او مشر زوی میرویس کرزی په کابل کې د افغان ترک نړیوال ښوونځي له 12م ټولګي څخه فارغ شو. دی هره شپه له خپلو اولادونو سره د ښوونځي درسونه وایي او مرسته ورسره کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.